سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د بواسیر په هکله خبرې کوم او ځینې ناسم باورونه چې په دې هکله موجود دي هغه را برسېره کوو. ګورئ، بواسیر څه ته وایي؟ پخوا باور داسې موجود و چې کوم رګونه د وینې کوم رګونه چې د مقعد د کانال شاوخوا ته موجود دي، که چیرې هغه ډایلیټډ شي، وپړسیږي او بالاخره په یو بل کې تاو شي، dilated and tortured veins. کوم د وینې رګونه هغه چې ناپاکه وینه د مقعد له کانال نه انتقالوي، که چیرې دا سره وپړسېدل ده ته وایي بواسیر. ولې ورو ورو بالاخره دا باور له منځه لاړه. یو څه ته انال کوشنز وایي. کوشنز څه معنا؟ په داخل د مقعد په کانال کې فرضاً که دا ریکټم وي او دا هم د مقعد کانال، دلته ځینې غوښینې ساحې موجودې دي چې ده ته کوشنز وایي. دغه کوشنز په حقیقت کې د مقعد د داخلي کانال هغه غوښینه برخه ده چې میکوزا، سب میکوزا، ماسکولرس دا ټولې برخې لري. پکې د وینې رګونه هم موجود دي او د دغه وینې رګونو له جملې وینز یا وریدونه هم دي. که چیرې دا ټول د هر ملحوظ پر اساس وپړسیږي، لاندې پرولپس وکړي یا زوړند شي، دې ته وایي بواسیر. دا اوسنی او هغه کورکټ یا صحیح باور ده. پخوا به ویل کېدل چې یا صحیح باورونه داسې ول چې د وریکوز وین په داخل د مقعدي کانال کې یا د وریدونو پړسېدلو ته بواسیر وایي. ښه، دا ریکټم ده، د سترو کولمو اخرنۍ برخه په کوم ځای کې چې غټې ډکې میتیازې وبخښئ ذخیره کیږي او له دې ځایه انتقالیږي بهرني محیط ته. دا د مقعد کانال ده یا انال کانال. که مستقیما راشو د بواسیر په هکله وغږیږو، موږ انال کانال د یو خط، د یو خیالي خط په واسطه په دوو برخو ویشو. ده ته پیکټینیټ لاین وایي یا د پیکټینیټ خط. پیکټینیټ لاین یا د پیکټینیټ خط. د دغه لاین یا د دغه خط په واسطه چې دا د جراحۍ له لحاظه ډیر اهمیت لري، د مقعد کانال په دوو برخو ویشل شوی ده. دې ته پورتنۍ برخه وایي او دې ته لاندنۍ برخه وایي. که مستقیما د بواسیر په هکله وغږیږو، هیموراید یا بواسیر، موږ په حقیقت کې دوه ډوله بواسیر لرو. کوم دي؟ یو ته د اناټومیک موقعیت له لحاظه انټرنل بواسیر، انټرنل هیموراید یا داخلي بواسیر وایي. انټرنل هیموراید یا داخلي بواسیر، او بل ته هم ایکسټرنل هیموراید یا خارجي بواسیر وایي. غلط باورونه په همدې هکله څه موجود دي زموږ په ټولنه او په ولسونو کې. ځینې خلک داسې تقسیم بندي کوي د بواسیر دپاره چې زه خوني بواسیر او بادي بواسیر لرو. موږ په طب کې دغسې یو څه نه لرو چې دی خوني بواسیر ده، دی بادي بواسیر ده. هغه بادونه په حقیقت کې د آی بي اس د یو بل تکلیف نښه ده چې په نس کې بادونه وي، ګړز وګړوز اوازونه، کله قبض کله اسهال وي، او دا هېڅکله د بواسیر پورې مرتبطه موضوع نه ده. خوني بواسیر اکثرا دې ته اطلاق کیږي چې د مقعد نه وینې باید راشي. د مقعد په هر تکلیف کې ممکن وینه د ډکو میتیازو سره وبهیږي، ولې په بواسیر کې چې کومه وینه بهیږي هغه پینلیس وي، درد نه لري، رڼه وینه وي، د ډکو میتیازو سره مکس نه وي. نو داخلي بواسیر او بیروني بواسیر لرو. داخلي بواسیر کوم ته وایي؟ د پیکټینیټ لاین نه پورته په دې ساحه کې که چیرې د وینې رګونه وپړسېدل یا د میکوزا غوښینه غوښه وپړسېده او راځوړنده شوله، دې ته وایي داخلي بواسیر. که چیرې همدغه بواسیر راځوړند شو او بالاخره تر پیکټینیټ لاین لاندې راغی او حتی ځینې وخت بیرون راووته، دې ته وایي انټرنو ایکسټرنل هیموراید یا هغه بواسیر چې په حقیقت کې داخلي بواسیر ده، ولې غوښینه برخه او هغه رګونه لاندې راځوړند شوي دي، بیرون د خارجي بواسیر اناټومیک ساحې ته راغلي دي. دا کولی شو یو دریم ډول د بواسیر ونامو یا انټرنو ایکسټرنل هیموراید. خارجي بواسیر څه ته وایي؟ هغه چې د پیکټینیټ لاین نه لاندې، د دغه خط نه لاندې په هره ساحه کې د مقعد د کانال راشي، دته موږ ایکسټرنل هیموراید یا خارجي بواسیر وایو. راځو دې ته چې په دې هکله غلط باورونه څه دي. موږ په خپله ټولنه کې متاسفانه د مقعد هرې ناروغۍ ته د بواسیر اطلاق کوو، ولې بواسیر یوازې یوه ناروغۍ ده. په مقعد کې بلا نورې ستونزې او ناروغۍ هم منځته راتللی شي.
بواسیر یوازې دوه ډوله ده لکه مخکې مو چې ویلې داخلي او خارجي درېیمې د اناټومیک موقعیت له لحاظه کولی شو انټرنو اکسټرنل هیموراید ورته وایو په ځینو حالاتو کې د مقعد په شاوخوا کې یوه دردناکه غوټه پیدا کیږي او دغه دردناکه غوټه معمولا په دغه خارجي ساحو د مقعد کې وي دې ته انال ټګ هم وایي انال ټګ څه کیږي د قبض د دوامداره قبض د وجې مریض بالاخره تشناب ته ځي او زورونه وهي دغه زور وهنې په ترڅ کې یو بخش د مقعد بیرون راوځي او دغه حجرات هغه ځای کې فایبروسس کوي بې خاصیته کیږي د وینې جریان ورته مختل کیږي او شخیږي دې ته انال ټګ وایي که چیرې همدغه ساحه د درد سبب وګرځي او دغه دردونه د ډکو میتیازو په راوتلو کې احساس شي او یو څه کمه خونریزي هم ولري دې ته د انال فشر اطلاق کیږي غلط باور څه ده زموږ په ولسونو په ټولنو کې دغه وضعیت ته انال فشر یا د مقعد شق ته چې د ډیرو زور وهنې د وجې منځته راځي هم د بواسیر اطلاق کوي چې داسې نه ده ډیری وخت په امیدواره میرمنو کې د ولادت یا د زیږون په وخت کې دی مجبور مکلف دي چې د ماشوم د بیرون راوېستلو دپاره زورونه وهي د دغه زور وهنې په ترڅ کې هم لکه عیناً هغه زور چې موږ د ډکو میتیازو د قبض په وخت کې وهو دغسې یو ټګ جوړیږي انال ټګ او دا بالاخره د دردونو سبب ګرځي خونریزي یې ډیره کمه وي معمولا په کاغذ تشناب کې دغه وینه موږ وینو اما د بواسیر وینه بیا جاري وینه ده بهیږي سره وینه او د ډکو میتیازو سره مکس نه وي موجوده درد هم ډیری وخت نه لري اما انال فشر یو ډیر شدید دردونه لري خصوصا دغه دردونه د ډیفیکیشن یا د ډکو میتیازو په تخلیه کې احساس کیږي بالا هغې د مریض درد نه لري الا تر هغې چې دوباره د ډکو میتیازو دپاره تشناب ته مراجعه وکړي دې وضعیت ته بواسیر نشو ویلی دې ته انال فشر وایي یا شق د مقعد یا د دغه ځي د ډیرو زور وهلو د وجې د دغو ساحو شکېدنه داسې یو تیر یا یو ځای پکې وشکېږي او دا ساحه بالاخره بیا له بسه چې ډیر عصبي رګونه دلته تجمع لري د ډیرو شدیدو دردونو سبب ګرځي بل څه چې د مقعد په ناروغیو کې ډیره مهمه ده او بحث پې باندې کوو هغه انوریکټل فیستولا ده انوریکټل فیستولا څه ته وایي یا د مقعد فیستولا دا هم د مقعد یا د سرو کلمو د آخري بخش د انال کانال یوه ناروغي ده کیږي څه له دې ساحې نه یو ټرک یا یو بل مقعد جوړیږي یعنی له داخل نه د مقعد ترڅنګ یوه بله لاره د ډکو میتیازو د ضو او د نورو موادو د تخلیه لپاره جوړیږي دا هم لکه بواسیر د خارښ سبب ګرځي د درد سبب ګرځي په ډکو میتیازو کې د سوځنده حالتونو سبب ګرځي ولې په ډیر کم وینه ترې راوځي ډیری وخت په انوریکټل فیستولا کې وینه نه وي موجوده فقط په هر حالت کې لدی ټرک یا لدی سوري زوی راوځي پس ډسچارج دغه چسپناکه زوی بد بوی لري او ډیری وخت د ډیرې پیاده روۍ په ترڅ کې هم راوځي د ډکو میتیازو په وخت کې هم راوځي کله چې ډکې میتیازې د ټرک ته راننوځي نو بې حده زیات دردونه کوي دغه وضعیت انوریکټل فیستولا نومیږي دا د بواسیر سره هیڅ تړاو نه لري راځو که د موضوع یو څه خلاصه کو بواسیر یا هیموراید لکه څنګه چې مخکې مو ویلې یوازې دوه ډوله بواسیر لرو چې داخلي او خارجي ده بله موضوع مو وله د انال فشر په نامه یا د مقعد شق درست چې دا د ډیرو زور وهنې د وجې منځته راځي او بله موله انال فیستولا یا انوریکټل فیستولا که د دوه ترمنځ تفکیک وکړو هیموراید لکه مخکې مو چې ویلې رګونه عصبي د وینې رګونه جمع غوښینه برخه بیرون راځوړندېږي او دې ته موږ بواسیر وایو رڼه وینه راځي له مریضه کله چې تشناب ته ځي ګوري چې ټول کمود تک سور شوی ده د وینو نه ولې دا هیڅ د درد احساس نه کوي نو پینلیس بلیډینګ اکثره په بواسیر کې منځته راځي پینلیس بلیډینګ درد نه لري فرق د انال فشر یا د مقعد د شخص سره څنګه کولی شو دلته هم بلیډینګ وي وینه راځي ولې دا وینه ډیره کمه وي نهایت کمه مریض چې کله د ډکو میتیازو نه خلاصیږي په کاغذ تشناب کې دا وینه ګوري یا زخته کمه راځي
په ډکو میتیازو کې. اما درد زخ زیات وي، ډیر شدید دردونه لري مریض د ډکو میتیازو په وخت کې، حتی خولې کوي او ساعتونه تشناب کې تیروي. د بواسیر سره فرق څنګه کوو؟ د بواسیر خونریزي زیاته ده، شدیده ده، ولې درد نه لري. د انال فشر خونریزي ډیره کمه ده، ولې شدید درد لري. او په فیستولا کې ډیری وخت وینه نه وي موجوده، یوازې پس ډسچارج یا زوی راوځي چې د کوناټیو منځ کې چسپناکه مواد احساس کیږي او دا ډیر بدبویه دي. د هیمورایډ ښه معالجه څه ده؟ په اوله درجه کې هیمورایډ اوله درجه کوم ته وایي چې په داخل د مقعد په کانال کې وي، بیرون را نه ده راوتی. په داسې حالت کې باید هغه ریسک فاکتور برطرفه کړو. ریسک فاکتور یا د خطر فاکتور څه ده؟ قبضیت. د قبض له وجې مریض زورونه وهي او د زورونو له وجې بالاخره هیمورایډ یا قبضیت منځته راځي. نو د قبضیت د برطرفۍ دپاره کولی شو چې لګزټیوز یا هغه درملو نه استفاده وکړو چې کلمې ښویوي او موادو ته اجازه ورکړي چې بیرون راوځي. تر ټولو ښه لګزټیو، ارسانه او ارزانه لګزټیو اوبه دي. هر بالغ انسان په 4 ساعتونو کې باید 4 لیتره اوبه حداقل وڅښي. تر سره یې نور لګزټیو فایبرز دي. فایبر څه ته وایي؟ دغه تازه میوې، تازه ترکاري، دا ټول تخمونه دا په فایبر کې راځي. فایبر جذبیږي نه، راځي په کلمو کې د قبضیت د برطرفۍ سبب ګرځي. تر څنګ ځینې دواګانې لکه لګزوبیرون او ډوفیلاک او بیزاکوډایل هم کارولی شو. که چیرې بواسیر په 2مه درجه کې و، معنا دا چې بیرون پرولپس کړی و، په هغې صورت کې کولی شو د ځینو مختلفو پومادونو او کریمونو نه استفاده وکړو لکه هیډنزا او امثالو هم. او په 3مه درجه کې چې مقعد بیرون بالاخره راوتی، مطلق علاج جراحي ده. ولې د انال فشر دپاره تر ټولو ښه علاج څه ده؟ هغه علت یعنې کانسټیپیشن باید له منځه ویسو او د هغه درملو نه استفاده وکړو چې دغه عضلات د شق شاوخوا ته ریلکس کوي. د ګلیسروټراینایټریټ یا جی ټي ان په نامه بازارونو کې کریم موجود ده، 0.2%. دا کولی شو د ډکو میتیازو نه وروسته یې د مقعد په داخلي کانال کې د ورځې 2 وخته یا بي ډي استفاده کړو. د انال فشر په رغونه کې ډیر ښه رول لري. ولې د فیستولا یعنې له داخله له دې ځای نه یو بل مقعد جوړیږي بیرون ته، داسې د دې ټرک بندونه لازمي ده او د دې دپاره سرجیکل اپروچ مهمه ده. ډیری وخت انټي بیوټیک که چیرې د سپسس د وجې یا د کرون ډیزیز د وجې یا د السریټیو کولاټس د وجې فیستولا منځته راغلی، په داسې حالاتو کې بیا ډیری وخت جراحي چندان ښه نتیجه نه ورکوي، ځکه په کرون ډیزیز کې بار بار فیستولا منځته راځي. که احیانا د فیستولا علت آی بی اس یا د نس بادونه، کله قبض کله اسهال وي یا کانسټیپیشن قبضیت وي، په هغې صورت کې د دغو ناروغیو برطرفي کولی شي د دغه فیستولا په رغونه کې یو څه مرسته وکړي. ولې په ټوله کې علاج مطلق جراحي ده. په دې هیله چې دا بحث مثمر تمام شوی وي. مخکې له دې چې بحث خلاص کړو، راځو ځینو کورنیو درملو ته چې مخکې له جراحۍ او درملنې کولی شو استفاده ترېنه وکړو. ګورئ، سپغول یا سپغول هسک یا بوسه، دا که په سمه توګه موږ وکاروو کولی شي د بواسیر او د انال فشر په رغونه کې، حتی د قبضیت په له منځه وړنه کې زموږ سره ډیره مرسته وکړي. ډیری وخت زه د مریضانو نه پوښتنه کوم یا د هغې د ځینو معلوماتو سره مخ کېږم چې سپغول په غلطه کاروي، یا یې اوبو کې اچوي څکي، یا یې شیدو کې اچوي، یا چای کې، ولې داسې ښه نتیجه نه ورکوي. موږ باید سپغول یا بوسه واخلو، مکس وکړو له خپلو خوړو سره. دا په کاسه باندې وشیندو، په لاس باندې مکس کیږي، خوله کې مکس کیږي، معده کې مکس کیږي، او بالاخره دا ډیر ښه لګزټیوز یا د قبضیت ضد درملنه کیدلی شي. د دې د سپغولو ترڅنګ اوبه یا په 4 ساعتونو کې د 4 لیترو قدر اوبه څښل زموږ د وجود حق ده. ګورئ، که چیرې قبضیت موجود وي، ډکې میتیازې وچې وي، کلکې وي، شخې وي، موږ یې بیرون راویستلو ته اړ یو چې زور ووهو، نو د دغه بې ځایه زور وهنې نه حداقل بهتره ده چې موږ تر 4 لیټر اوبه وڅښو، تر څو په سمه لاره، په طبیعي لاره د خپل قبضیت له منځه ویسو. د دې ټولو سره کولی شو د فشر په موجودیت کې د جی ټي ان یا ګلیسروټراینایټریټ 0.2% نه استفاده وکړو. که چیرې دا ټولو مثمره نتیجه ورنه کړله، په هغې صورت کې باید خپل معالج ډاکټر ته مراجعه وکړو. که احیانا موضوع جراحۍ ته اړوند کېدله چې بالاخره جنرال سرجن په جریان کې شي او تاسو له دې تکلیفه خلاص کړي. په دې هیله چې یو څه مثمر او ګټور تمام شوی وي. جزاک الله.